د یو نوکر له عبرت څخه ډکه کیسه. یو نوکر د خپل مالک ډیر زیات تابعدار او منونکی و، او مالک هم د دې نوکر څخه ډیر خوش او راضي و. د وخت په تیریدو سره مالک یوه ورځ د دې نوکر په تنخوا کې 5 روپۍ ورزیاتې کړې، خو د نوکر په تابعداري کې هیڅ فرق رانغی او په سم ډول یې له مالک څخه مننه هم ونه کړه. مالک سخت په غوسه سو چې ما د ده په تنخوا کې 5 روپۍ زیاتې کړې او د آن له ما څخه سمه مننه هم ونه کړه. نو هغه و چې بیرته یې د نوموړي له تنخوا څخه 5 روپۍ کمې کړې. د نوکر تابعداري بیا هم همهغسې وه او د تنخوا په کمېدو یې مالک ته هیڅ شکایت او ګیله ونه کړه. مالک هغه راوغوښت او ورته یې وویل: ډېر عجیب انسان یې، ما ستا په تنخوا کې 5 روپۍ زیاتې کړې، بیا مې بیرته کمې کړې، خو په تا کې هیڅ بدلون رانغی، آخر ولې؟ نوکر وویل: تاسو لکه چې پر خپل ځان د رزق ورکوونکي ګمان کړی. زما زوی پیدا سو، په سبا یې تاسې زما څخه په تنخوا کې 5 روپۍ زیاتې کړې. نو زه پوه سوم چې الله پاک راته د زوی د راکولو سره سم د هغه رزق هم راکړی. نو د الله جل جلاله شکر مې ادا کړی. بیا چې په کومه ورځ تاسې زما له تنخوا څخه 5 روپۍ کمې کړې، نو په هغه ورځ زما مور وفات سوه. فکر مې وکړی چې مور مې له ځان سره خپل رزق هم یوړی. نو بیا مې هم د الله پاک شکر ادا کړی او مطمئنه سوم چې رزق ورکوونکی او اخیستونکی یوازې الله جل جلاله دی. مالک په ژورو فکرونو کې ډوب سو. نوکر هم لږ شیبه خاموش و، بیا یې ژوره ساه واخیسته، سر یې راپورته کړی او مالک ته یې داسې وویل: صاحبه، دا د رزق او روزي ورکولو او اخیستلو فیصلې یوازې د الله جل جلاله له لورې کیږي. انسانان صرف یوازې د یو بل لپاره اسباب جوړیږي، نه رزق ورکوونکي.